د قرآن ژباړه لایق د سنا خالق د دنیا د قرآن ټول مخلوقات ای مولا غنی مولا سبحان الله سبحان الله د قرآن ژباړه سبحان الله لایق د سنا خالق د دنیا د ټول مخلوقات ای مولا غنی مولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. د منار اسلامي رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو اوریدونکو دا د قرآن کریم د ترجمې خپرونه ده. نننی درس زمونږه سورة نحل 14 سورت ترتیب مصحفي کې او اتم آیات شروع کیږي. د آیات کریمه ربط د ماقبل سره دا دی چې مخکې تخویف و عام مشرکونو ته دلته هغه کافرانو ته تخویف دی چې د هغوی کفر متعدي دی، د ګمراهۍ دعوت کوي او نورو لره ګمراه کوي. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. هغه کسان چې هغوی کفر کړی دی او منې کوي نورو خلکو لره د الله د لارې نه، موږ به زیات کو دوی لره عذاب د پاسه د عذاب نه. یو عذاب په سبب د خپل کفر د دوی او دویم چې دی په سبب د دغه دعوت د ګمراهۍ. بما کانوا یفسدون په سبب د هغې چې دوی فساد کوم. فساد نه مراد دلته دغه دعوت دی د ګمراهۍ. نو ای خلکو تاسو چې دی فساد مه کوئ. فساد شی دی دعوت دی د کفر او د شرک او د ګمراهۍ. کافران چې کوم مسلمانانو کې د کفر دعوت او د ګمراهۍ دعوت چلی نو هغې ته لاسته راوړنې وایي. په هغه لاسته راوړنو حمایت مه کوئ تاسو چې کافرانو کومه ګمراهۍ دعوت کړې دی او کوم نر او ښځې بېلارې کړې دي نو د هغې حمایت مه کوئ. دا فساد دی په مځکه کې، د الله د عذاب نه وویرېږئ. کافر چې په اسلامي ملک کې لاسته راوړنې وویلې نو پوه شه چې د دعوت چلېدلی دی او دغه د ګمراهۍ دعوت د ده لاسته راوړنې دي. ولې چې دې ته خو داسې نشي ویلی چې کوم کفر مونږه خور کړی دی د هغې ساتلو دپاره او یا کوم فساد مونږ کړی دی، بلکې هغې ته لاسته راوړنې وایي. نو وپېژنه لاسته راوړنې د کافرو. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم. او هغه ورځ چې راپورته وکړو او راوبلي راپورته وکړو په هر امت کې ګواه په دوی باندې او د دوی د جنس نه به وي وجئنا بک شهیدا علی هؤلاء. او راوبولو موږ تا لره ګواهي کوونکی په دې موجودهو باندې، په دې مکې والاو باندې. نبي علیه السلام به په دوی باندې هم ګواهي کوي او په ټول امت هم. په ټول امت به څنګه ګواهي کوي؟ ولې دله چې الله کوم کتاب ورکړی دی هغه د دې ټول امت دپاره دی که نه تر روز قیامت. ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی. او موږ نازل کړی دی په تا باندې قرآن. موږ نازل کړی دی په تا باندې کتاب چې دا قرآن دی. دا واضح بیانونکی دی د هر شي دپاره، هرې ضروري خبرې او هر ضروري مسائل د دین هغه په دې کې شته دی. وهدى ورحمة وبشرى للمسلمین. او دا هدایت ته او رحمت ته او زیری ده د پاره د مسلمانانو. نو دا قرآن کریم کې بیان دی او دا هدایت ته او بیا رحمت جوړیږي او بیا زیری.
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. یقینا الله امر کوي په عدل باندې او په احسان باندې او په ورکولو د حقوق خپلوانو ته او منې کوي د بې حیایي نه او د ناروا نه او د ظلمونو نه. دا قرآن کریم کې ډېر جامع آیات دی. عمر ابن عبدالعزیز به خطیبانو ته امر کو چې دا په خپلو خطبو کې ووایي، ولې په لږ وخت کې ډېر اوامر او نواهي ذکر شي. عدل معنی انصاف. نو امر کوي تاسو ته چې انصاف به کوئ، انصاف په قول کې او انصاف په عمل کې. نو دی عام دی، هر چیز ته شامل دی. اولاد په باره کې تاسو عدل کوئ او د ښځو مابین کې عدل کوئ، په فیصله کې عدل کوئ. نو انصاف کوئ، انصاف. او دارنګه عدل توحید ته وایي، کلکوالی په توحید باندې. ول احسان کول چې دی په دې الله تعالی استعمال کوي چې احسان وکړي. احسان چې دی دا هم عام دی. احسان د مخلوق سره وکړي. نو احسان چې دی مخلوق سره یعنی عفا کول دا احسان دی چې هغه ځای ته وکړي عفا کې، نو بس احسان وکړه. دارنګه ښایسته عملونه د الله په بندګۍ کې احسان دی ته وایي چې ته داسې بندګي د الله وکړي ګویا که ته هغه لره وینې، ولې که ته نه نو هغه خو تعیني. نو احسان معنا هم معلومه ده چې دا احسان دی او یا دا زیاتی او ظلم دی. نو تاسو احسان کوئ، احسان خیرخواهي د خلکو کوئ، هغوی ته ضرر مه رسوئ، فایده ورسوئ. او ورکول د حقوق خپلوانو ته، ولې خپلوان په تا باندې د ملاقات حق لري چې هغې ته د ملاقات وخت ورکړي، د هغوی زیارت وکړي. او د هغوی مطلب که فقیران وي نو هغه حق وله ورکړي په مال کې. نو دا حقوق العباد دي چې ته د هغوی حقونه ادا کړي. او منې کوي د بې حیایي نه. بې حیایي فحشا هغه عمل دی چې د هغې په ښکاره کېدلو باندې سړی شرمېږي. زنا او د هر څه پکې شامل دی. منکر ټول هغه څیز چې په شریعت کې د هغې نه منې شوې ده، ټول ناروا. والبغی زیاتی او ظلمونه د دې نه منې شوې ده. یعدکم دا الله نصیحت کوي تاسو ته، لعلکم تذکرون د دې لپاره چې تاسو رعایت کوئ، نصیحت واخلئ، عبرت واخلئ. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ. د جاهلیت په دور کې داسې وو، قبایلي نظام حکومتونه خو نه وو، نو غټو قبیلو به په وړو قبیلو باندې ظلم کوو، او دارنګې طاقتورې کورنۍ به په کمزوري باندې ظلم کوو. نو د دې په مابین کې داسې عادت و چې هغې ته به حلف ویلله. حلف دې ته وایي چې دغه وړوکې قبیله کمزورې، هغه به د دغې زورورې او قوي قبیلې ته پناه وړله. هغې ته به وویله چې زه د تا سره حلف کوم، قسم کوم چې تا باندې چا تجاوز کو زه به ستا ملاتړ یم. ستا چې څوک دشمن وي نو هغه زما دشمن دی او زه به د تا سره ولاړ یم، خو تاسو به د موږ نه دفاع کوئ. نو دا قسمونه به سره وکړو. نو دا به قبیلو هم کوو، افرادو به هم کوو چې یو سړي به د بل سره کوو. که په تا چا زیاتی وکړو نو زه به ستا ملاتړ یم، که په ما یې وکړو نو ته به زما ملاتړ یې. نو دا عهد به وکړو، په دې باندې به قسم کوو. بیا وروسته کله کله به دې بله قبیله ولیده چې یاره هغه زوروره ده او ډېر هم ده، ایسته به دا عهد مات که هغې سره به شو. دا و تر دې پورې چې نبي علیه السلام راغی، هجرت یې وکړ. نو بیا هم دغه د دوی په مابین کې چې کومه طریقه او عادت و، نو کوم چې داخل شوي و نبي علیه السلام سره په اسلام کې، نو هغوی دغه عهدونه ماتول چې یاره نبي علیه السلام ملګري دا کمزوري دي او همیشه جنگ دی. نو کوم چې مخالفین دي، مکې والا قریش، هغه خانان و ملکان دي، معتبر دي، نو ایسته به دا دین کې داخلېدل پرېښود او هغې سره به شو. نو په دغې باندې رد کوي چې دا کار مه کوئ.
دغه خپل عهد او خپل لفظ پوره کوئ، دا مه ماتوئ. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، او پاک کوئ تاسو فلوز د الله کله چې تاسو دغه لوز وکئ، دغه لوز چې دوی په نوم د الله باندې وکړو. ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها، او مه ماتوئ تاسو قسمونه لرا پس د مضبوطوالي نه، ولې دغه لوز کې به دوی قسم هم کوو. وقد جعلتم الله علیکم کفیلا، او په تحقیق سره ګرځولی تاسو الله په خپل ځان باندې ذمهوار. ان الله یعلم ما تفعلون، یقینا الله پوی دی په هغه څه باندې چې تاسو یې کوئ. ولا تکونوا کالتي نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا، او مه کېږئ تاسو په شان د هغې زنانه. دا په مکه کې یو ښځه وه لیونۍ بېوقوفه، چې هغې به ټوله ورځې څرخه وکړه او سپنسي به یې جوړ کړه، او خپلو هیندو ته به یې وویل دا به یې جوړ کړه. دی به یې په آخر د ورځ کې بېرته ورته وویله چې دا بېرته وسپړئ، نو پخپله به یې بېرته وسپړه. سبا به یې بیا شروع وکړه، نو دا سپنسي به یې جوړ کړه ټوله ورځ، او بیا به یې وروسته په آخر د ورځ کې چې دی بیا هغه وسپړتل ټوټه ټوټه به یې کړه. نو دی خپل ځان ته نقصان رسوه، ځان یې به دومره تکلیف که او بېرته به یې خراب که، نو څه فایده به یې ترې وانخسته، نقصان یې خپل ځان ته و. نو د دغې لیونۍ ښځې په شان کېږئ مه. ولا تکونوا مه کېږئ تاسو په شان د هغې زنانه نقضت غزلها، چې سپړتل به په سپنسي خپله من بعد قوة انکاثا، پس د مضبوطوالي نه ټوټه ټوټه. سابق به دا لباسونه دا په لاسونو جوړېدل چې څرخې به وې، او هغې ته به یې دغه مالوچ ورکول، او هغې نه به یې دا تارونه جوړول چې هغې ته سپنسي وایي. نو بس هغه دی به دغه جوړ کړه، او د هغې تارونه نه به بیا کالي جوړولو. نو دی به دغه جوړ کړه، بیا به یې وروسته بېرته ټوټه ټوټه کړه. تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، چې نیسئ قسمونه خپل بېکاره خپل مابین کې، دخلن برباد. ان تکون امة هي اربع من امة، دا چې شته ده یوه ډله چې هغه یې ډېرې فایدې والا ده د بلې ډلې نه. اربع یې ډېره ده او دارنګې اوچته ده، یعنې ډېرې فایدې پکې دي د هغه بلې نه. نو دوی به هغه ډېروالي پسې تله. دا د تنظیمونو وخت کې هم دا کار و، یو قومندان به چې دی یو تنظیم کې و، نو بس بل تنظیم ته به لاړه، ولې هغې کې به وسله ډېره وه او دله به یې رتبه اوچته ورکول ده. نو بس دا تګ راتګ به یې کوو، نو چې هغه خپل تنظیم کې کوم عهد کړی و هغه به یې پرېښوده. انما یبلوکم الله به، یقینا امتحانوي تاسو الله په دې باندې. وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، او د دې دپاره چې واضح کو بیان کو تاسو ته په ورځ د قیامت کې هغه چې وایي تاسو په هغې کې اختلاف کوم، بیان کو تاسو پې پوه شئ او د هغې بدله او عذاب درکو. ولو شاء الله لجعلكم امة واحده، او که چېرته غوښتلی الله جبرن، نو ګرځولی به یې وایي تاسو ډله یوه په توحید باندې، خو جبرن الله دا کار نه کوي. ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لیکن ګمراه کوي هغه څوک چې وغواړي او هدایت کوي هغه څوک چې وغواړي. نو هدایت او ضلالت دا په مشیت د الله سره کېږي، او د دې نه مراد جبر نه دی چې ولکن یضل جبران دغه کوي، بلکې هغه سړی چې په خپله ورانوي نو بس ګمراه شي، دغه په مشیت د الله ګمراه کېږي. د الله د ارادې نه هېڅ کار بهر نه دی. ولتسألن عما کنتم تعملون، او خامخا به تپوس وکړی شي د تاسو نه په باره د هغه کې چې تاسو کوم عمل کوم. دا رد دی په جبریو باندې چې انسان مجبور محض نه دی، بلکې دوی دا عملونه په خپله اراده سره کړي دي. نو ځکه الله دې تپوس کوي چې دا دې ولې کړی دی او دا دې ولې نه دی کړی.
که مجبور محض وې نو به دا تپوس به ترې نه کېده. ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم، او مه نیسئ تاسو قسمونه ستاسو بیکار خپل مابین کې هغه برباد مه ګرځوئ. ولې که ته یو مشر سړی دا کار وکړي او په هغه لوز ټینګ نشي واوړي، نو د ده سره چې څومره کشران دي او اتباع دي شاګردان دي نو هغه به هم واوړي، نو د هغوی ګناه به هم په ده باندې شي. فتضل قدم بعد ثبوتها، پس وبرخویږي قدمونه پس د مضبوطوالي د هغې نه په ایمان باندې. ستا قدم به مو خویږي کوم چې مقتدا دی، او ستا د مقتدیانو تا پسې چې اقتدا کړې ده او اتباع دي ستا شاګردان دي نو د هغوی به مو خویږي، نو ستا د دغې مقلدینو قدمونه به وخویږي. وتذوقوا السوء، او وبسکئ عذاب بما صددتم عن سبیل الله، په سبب د هغې چې منع کړي دي تاسو نورو خلکو لره د الله د لارې نه. ولکم عذاب عظیم، او ستاسو دپاره دی عذاب لوی. الله دې موږ او تاسو دې بچ کړي. او دا کار ولې کوي چې یوه ډله پرېږدي او بلې له ځي د دنیا او د پیسو په لالچو. قومندانان ولې تله؟ پیسو لالچو. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قلیلا، او ما اخلئ تاسو په ماتولو د لفظونو د الله پیسې لږې، ټوله دنیا لږه ده. انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون، یقینا هغه چې د الله سره دی هغه غوره دي ستاسو لپاره که چېرته تاسو پوهېږئ. ما عندکم ينفد وما عند الله باق، هغه چې د تاسو سره دی هغه ختمیږي فاني کېږي، او کوم چې د الله سره دی د الله په نزد نو هغه باقي دی، ختمېده او فاني کېده نه لري. ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، او خامخا بدله به ورکوو موږ هغه کسانو ته چې صبر یې کړی دی ثوابونه د دوی په عوض د هغه ښایسته عملونو د دوی کې چې دوی کول. باحسن په سبب د هغه ښایسته عملونو د دوی چې دوی کولی دی، بې دپاره د عوض ده، په عوض د هغه ښایسته عملونو د دوی کې. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبه، یعنې په دغه باندې ستاسو ژوند مزېدار کېږي نه چې د وړې ډلې نه غټې ته واوړئ او د کمزورې ډلې نه مالدارې ته واوړئ، نه، عمل صالح باندې ستاسو ژوند ښایسته کېږي. نو کمزورې دي خو چې په حق باندې. من عمل صالحا، هغه چا چې عمل وکړه صالح په تابعدارۍ د پیغمبر کې، من ذکر او انثى، نر وي او که ښځی، وهو مؤمن، په داسې حال کې چې هغه مؤمن وي، ایمان والله شرط دی. فلنحيينه حیاة طیبه، پس خامخا به موږ ژوند ورکړو هغه لره ژوند مزېدار، ژوند مزېدار په دنیا او آخرت کې. نو د صالح انسان د مؤمن متقی او پرهیزګاره انسان ژوند په دنیا کې هم چې دی طیب دی، پاک دی، د خوشحالۍ ژوند دی، او په آخرت کې هم. خو بعضې مفسرینو چې حیات طیبه ویلي جنت، نو دا هم دی خو ناقص دی، او بعضو ویلي چې طاعت دا هم صحیح ده. خو مطلب دا چې حیات طیبه دا ځان له آخرت پورې نه دی، دنیا پورې هم، بلکې حیات طیبه د ده ژوند به ژوند د خوشحالۍ وي، هم په دنیا کې هم په آخرت کې. او د خوشحالۍ ژوند هلی په دنیا کې چې دا ژوند د طاعت وي، ژوند د قناعت وي، او دارنګې په آخرت کې حیات طیبه هله دی چې الله یې جنت نصیب کړي. الله دې زموږ او ستاسو نصیب کړي. ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، او خامخا بدله به ورکړو موږ دوی ته ثوابونه د دوی په سبب د هغې ښایسته عملونو چې دوی کوله.
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نو عمل صالح ستا پس جوړیږي په قرآن باندې. نو قرآن ویوا او آداب د قرآن مراعات کنه. کله چې قرآن لولې نو اعوذ بالله ویوا چې د شیطان د وسوسو نه بچ شي. فإذا قرأت القرآن فسواکه چې ته لولې قرآن اراده د لوستلو د قرآن وکې نو پناه غواړه الله پورې د شیطان رټلې شوي نه. شیطان رټلې شوی دی او شیطان لعنتي دی. د دغه لعنتي شیطان نه د هغې د وسوسو د بچ کولو په خاطر الله پورې پناه ونیسه. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. یقینا شان دا دی چې نشته د دې شیطان لپاره سلطان وسط ګمراه کولو. د ده څه طاقت او قدرت نشته هغه کسانو باندې چې هغوی ایمان راوړی دی او په خپل رب باندې ځان سپاري. نو د شیطان په دوی باندې وس نه رسېږي د ګمراه کولو. انما سلطانه یقینا قدرت د ده چلیږي علی الذین یتولونه هغه کسانو باندې چې دوستي کوي د دې شیطان سره طاعت کوي. والذین هم به مشرکون هغه کسان چې دوی په سبب د دې شیطان باندې مشرکون شرک کوونکي دي د الله سره. نو بیا هغوی باندې وسو ګمراه کولو شته دی چې قسمه قسم ګمراهۍ ته را دعوت کوي تر دې پورې چې هندوانې څه ته را دعوت کوي غوا ته سجده وکړي او دا ستاسو اله دی او د دې بندګي وکړي. نو غوا ته سجده کوي نه پوهېږي چې دا خو چارپی دی خوشحایي کوي او ځان نه مچان شړلی نشي خلک یې ډالۍ غوښې خوري او ډنګر دی. نو بس دا د شیطان وسوسه ده چې دوی ګمراه کړه او دې حد ته یې راورسول. وإذا بدلنا آیة مکان آیه او څه وخت کې چې موږ بدل کو یو آیات لره په ځای د بل آیات باندې الله یو حکم منسوخ کی او بل راولېږي د هغې په ځای. والله اعلم بما ينزل الله ښه پوه دی په هغې چې نازلوي او کوم یو مناسب دی د کوم وخت سره. قالوا نوایو دوی انما انت مفتر یقینا ته خو د ځانه جوړونکی داسې کې کله یو حکم راوړی او کله بل. بل اکثرهم لا یعلمون بلکې اکثر د دوی نه پوهېږي. ورته ورته پیغمبره نزله روح القدس من ربک بالحق نازل کړی دی د قرآن لره جبرئیل امین د جانبه د رب ستانه په حق سره ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمین د دې لپاره چې مضبوط کی هغه کسان چې مؤمنان دي په ایمان باندې د هغوی ایمان نور مضبوط شي او هدایت دی او زیری دی لپاره د تابعدارانو هغه څوک چې هغه منقاد وي الله ته. ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر. دې کافرانو بویللا چې دا قرآن کریم د الله کتاب نه دی. نبی علیہ السلام ته به یو غلام راته نصرانیو نو هغه چې دی د ده خواله به راته نبی علیہ السلام به داسې کمزورو خلکو ته ورته او نږدې کېده به ورته د دعوت په خاطر. نو ویل چې دغه غلام د ده سره کیني باسي او دا د هغه نه زده کړی دی. نو دا څومره غلطه خبره ده. هغه غلام چې دی عجمي و عرب هم نه و. نو دلته قرآن په هغې رد کوي او په تاخیر سره پوهې مونږه چې یقینا وایي دوی یقینا زده کړی دی دې پیغمبر ته دا قرآن یو بشر یو سړي. لسان الذي يلحدون الیه عجمي ژبه د هغه کس چې دوی ورته اشاره کوي الحاد کجروي ته وایي دا د دوی کجروي ده چې هغې ته اشارې کوي. عجمیون د هغه ژبه عجمي ده هغه عجم دی. وهذا لسان عربي مبین او دا قرآن ژبه ده عربي ښکاره.
د فصاحت والا د بلاغت والا یو عجمي سړی کله دومره بلیغ او فصیح کېدلی شي چې هغه دا قرآن کریم د پیغمبر خبر هم نه دی، پیغمبر هم نشي جوړولی، دا د الله کلام دی. نو یو عجمي انسان به دا څنګه جوړ کړي؟ ان الذين لا يؤمنون بآيات الله، یقینا هغه کسان چې هغوی ایمان نه لري د الله په آیاتونو، لا يهديهم الله، توفیق نه ورکوي دوی ته الله د هدایت، ولهم عذاب علیم، او د دوی دپاره د عذاب درناک. انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، یقینا جوړی دروغ هغه کسان چې ایمان نه لري د الله په آیاتونو، واولئک هم الکاذبون، او دغه کسان هم دی دروغجن دي، پیغمبر دروغجن نه دی. من کفر بالله من بعد ایمانه، هغه چا چې کفر وکړ په الله پس د ایمان نه، نو وروسته وایي فعليهم غضب من الله، په هغوی باندې غضب دی د الله، الا استثناء ده، الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان، مگر هغه څوک چې زور وکړی شي په هغه باندې او زړه د مطمئن وي په ایمان باندې، زړه په ایمان مطمئن دی خو په ژبه باندې د کفر کلمه ویله چې ځان په خلاص کړي. ولکن من شرح بالکفر صدرا، لکن هغه څوک چې کولاو کې کفر ته سینه خپله، چې کفر ته سینه کولاو کړه، فعليهم غضب من الله، فهغوی باندې غضب د طرفه د الله نه. نو هغه چا باندې چې زور وشي د کفر کولو، د کفر د کلمې د ویلو، او زړه مطمئن وي په ایمان باندې، نو دته رخصت دی چې دا ووایي او ځان خلاص کړي. او که چېرته د کفر کلمه ونه وایي، عظمت دا دی چې په ایمان باندې مضبوط شي، او په دغه وخت کې دی مړ شو نو دی شهید شو. ولهم عذاب عظیم، او د دوی دپاره دی عذاب لوی. ذلک بانهم مستحبوا الحیات الدنیا، دا په سبب د دې باندې چې دی خوښ کړی دی ژوند د دنیا علی الاخره، په آخرت باندې. کفر ته څوک ولې اوړي؟ نن ولې خلک یهودیان کېږي، یا نصرانیت ته اوړي، یا رافضیت ته اوړي؟ د دنیا د وجې نه چې پیسې ورکوي پیسې، نو د دنیا د ژوند د غوروالي په خاطر باندې چې دنیا ژوند غوره کړي په آخرت باندې، نو کفر ته واوړي او ایمان پرېږدي. وان الله لا يهدي القوم الكافرين، او یقینا الله هدایت نه کوي قوم کافر ته. اولئک الذین طبع الله على قلوبهم، ودا کسان دي چې مهر والد الله په زړونو د دوی، وسمعهم په غوږونو د دوی، وابصارهم او سترګې د دوی، واولئک هم الغافلون، او دغه کسان دي بې پروا ناخبره، د دین د حلاوت نه خبر نه دي، د دین نه بې پروا دي. لا جرم انهم فی الاخرة هم الخاسرون، خامخا دوی په آخرت کې هم دوی تاوانیان دي. دوی خدا فکر وکړ چې مونږ کفر ته راواوښتو نو مونږ ګټه وکړه. هغه مسلمانان چې هغه یهود شوي دي، او هغوی چې دی د یهودیانو سره ملګري شوي دي، نو مخکې ډېر غریب و، اوس چې دی نو برګر خوري. برګر چې دی نو یو وخت د هغې فابریکې ښکاره کړه، نو په هغې کې دا مردار سپي، شوګان او دارنګې خره، هغه چې دی فابریکې ته ورکوي او د هغې نه برګر وباسي دوی ته ورکوي. ښه شی دله درکړه. دنیا کې هم مردارې خورئ او آخرت کې هم د غټ تاوان سره مخ شوئ، این یو ځوی بس کوي. الله دې موږ او تاسو ته بچ کړي، او ایمانونه دې الله زموږ او ستاسو قوي کړي، او په دې ایمان باندې د زموږ او ستاسو الله خاتمه راولي. ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا، بیا یقینا رابستا د پاره دا کسانو چې هجرت کړی دی. ولې کفر په دا باندې چې دی تکلیفونه راوسته، نو هغه منطقه پرېږده. من بعد ما فتنوا، پس د هغې نه چې دوی ته تکلیفونه ورته ورکړی شو، اذیتونه، نو د ډېرو تکلیفونو او کړاوونو د وجې نه هغوی وطن پرېښوده. ځان له دا نه چې هجرت یې وکړ نو بس بیا په خپل دنیوي زندګۍ پسې شم، نه،
ثم جاهدوا بیا جهاد کوي بس بچي او خپل اهل مطلب دا دی چې پناه کو جدا ک نو خپل به ته جهاد تم لا تړي وصبر او صبر وکړه ځکه چې هجرت او جهاد په غیر د صبر نه کیږي ګران کارونه دي خو چاله الله توفیق ورکړي ان ربك من بعدها لغفور رحيم یقینا ربستا رست دینا خامخا بخون کې مهربان دی یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها قیامت را پیاد کئی آغا ورز چراب شهر نفس کوشش بکی پا دا پکولو دا عذاب کی دا خپل نفسنا تجادل جگڑی بکی اللہ سر سوک جگڑی نش کوله مراد ورنه کوشش ته په د خپل ځان کې چې ځان خلاص کی کله به الله توای چې یا الله مونږ خو مشرکان نه او کله به وای چې مونږه شرک کړی دی خو یا الله مونږه معاف کړي او کله به وای دا زمونږ مشران دي د چند عذاب ورکړي دی ګمراه کړي نو دا قسم کوششونه به کوي د خپل ځان د دفنه وتوفى كل نفس ما عملت او پورا ورکړي شي هر نفس ته هغه بدله چې دې کړی دا وهم لا یظلمون او په دوی باندې ظلمونه کړی شي وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة او بیانې الله مثال یو کړي د مکه کړي دي مکه مخکې چې دا په امن کې و او دارنګه دار طرف نه بدیتا غلې دانې راتللې دي تجارتونه به کولل نو خود امن او د اطمینان کړو خو کله چې الله محمد رسول الله په دې کې مبعوث کو او دا یو نعمت د هغه ناشکری وکړه نو بس بیا هغه امن د دې نه ختم شو ځکه همیشه لپاره دوی په اړه کې چې اوس په پمنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه ملګری عمله کوي اوس به کوي نو امن ختم شو او دارنګه په دوی باندې الله قاصانی راوستا یو سخت او لګي پر راوست الله نو دا سبب د دغه ناشکری او چې الله د عذاب په دنیا کې ورکړ وضرب الله مثلا قريه او بیان الله مثال یو کړي چې مکه دا كانت آمنة مطمئنة ودا امن والا او مطمئنه دولګینا یاتیها رزقها رغدن راتبلی ترزق دی فراخه من کل مکان دار طرفنا مکه ته اوسم د هر طرف نه رزق را روان دی فکفرت بانعم الله نو دی کفر وکړ الله په نعمتونو باندې فذاقها الله لباس الجوع والخوف پس وچک پاغه باندې الله جامه دولګي او د یری چا په ویل چې دا جامه د ولګي شي نو ولګه خو ځان انسان شي او نغري نو بس خېټه ته شي نو دا جامه څنګه شو اهل علم وای چې کله خېټه اوږي شي نو بس خېټه ته شي نو بیا روسته د هغه اثر په مخ باندې راشي زیړواله پکې پیدا شي سترګې کړوخي شي نو ټول بدن را کمزور شي گویا کې دته په دې سر نخپو پوري یو جامه د ولګي اورا غوستل شو چې په دې ډول سره د انسان ښکاری او ور هم داسې ده نو داسې ولګه په الله را وستله چې یو کس بناستو سراغش باندې نو بل به انتظار کو چې کله و پاسيږي او دغه بزخورم نو ګندګي نه وخړلې او سابقه زړې سرمنو ټوټې به مونږ کولې او هغه پښتولې او خړلې وې الله دې موږ تاسو د حالت نه بچو ساتي همیشه پورې او بما كان يصنعون سوداغه چې دوی کاوه ولقد جاءهم وقطع سر راغله دوی ته رسول منهم رسول چې دوی د جنس نو فقط ذبوه نسبت دروغ یو توکو فاخذهم العذاب وهم ظالمون فسوني دوی لر عذاب او دوی ظالمان فکلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا پس خوري تاسو داغنه چې رزق درکړی تاسو الله حلال پاکیزه واشکروا نعمت الله او شکر ادا کړئ د نعمت د الله ان کنتم یاه تعبدون که چې تاسو د الله لپاره بندګي کوونکی
نو بندگی کول د الله په صحیح طریقه باندې دغه شکر دی د الله د نعمتونو شکر دی انما حرم علیکم المیتة یقینا دی الله حرام کړلی په تاسو باندې خود مردار دا قران کریم کا څلور ځای ذکر دی دا هغه اخرنی ځای دی او دا بار ذکر کوي چې مشرکانو باندې حلال ګڼل او نور حلال به حرامول نه حرام داري مایتتا چې په خپل امر شي خود مردار ودم وینا بيدونکي ولحم الخنزير او اخذ خنزير وما اوهل لغير الله به اواز حرام دی چې आवाज او چت پېشي پاغه باندې د غیر الله د بلچا قنوم او نظر شي ومن استر غیر باغن فسرغ سو چې محتاج شي غیر باغن نبی تجاوز کوونکې مطلب دا چې مزید پاره نه خوري نوی زیته کوونکې ولا عاد او نه تیریدونکې د حد نه ان د خوار نه سربېتا او یا چې د ساتي کوټه ځان سره وړي او یا چې د دغه اندازې نه چې د دین حیات په بچي دا غینه زیات خوري ځان په خمور کی نه په اندازه د ضرورت یعنی مرګ نه په بچي او نو دغه اندازه چې تا ته جایز ده فإن الله غفور رحيم يقينا الله دې بخون کې مهربان ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب او مو وي تاسو د بار داغي چې بیانې چې تاسو درو هذا حلال وهذا حرام دا حلال دا حرام د ځانه لتفتروا على الله الكذب د دې لپاره چې جوړ کړي په الله باندې درو ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون یقینا هغه کسان چې جوړي په الله درو نه کامیابیږي ماتاهم قلیل د دوی لپاره دا نه پلګو ولهم عذاب الیم او د دوی لپاره د عذاب درناک وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليهم او هغه کسانو باندې چې يهوديان دي من حرام کړیو هغه چې من بیان کړی دی پتا باندې مخکې دینا وما ظلمناهم او من ظلم نه کړی په دوی ولكن كانوا انفسهم يظلمون ولكن دوی چې په خپل ځان نه ظلم کوو درنو اوریدونکو نن ترجمه هم دومره وا تر بل خبرونه مو په الله سپارم وصلى الله على النبي وآله وسلم سختك جنة دارن پرنگ نعمت بستان چی والر دی اسمان سپ قدرت بستان چی والر دی اسمان سپ قدرت هر سکڑل تا پیدا خالق د دنیا ټول مخلوقات مولا غني مولا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله لایق د سنا خالق د دنیا د ټول مخلوقات مولا غني مولا سبحان الله سبحان الله سبحان الله